علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره موږ کره پیشوګان دي او موږ یې ډېر تنګ کړي یو، تکلیف راته رسوي ځکه د چرګو بچي دي هغه هم رانه خوري او نور هم په کور کې ډېر ورانۍ کوي، زیاتی کوي. نو فلهذا د دوی د وژلو شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی د پیشو تذکره چونکې په باقاعده طور سره په حدیثو کې راغلی ده، د دې وجې نه صحیح مسلم کې باقاعده طور سره په غټ باب لګېدلی، باب تحریم قتل الهره، چې یاره د پیشو وژل دا حرام دي. چونکې احادیثو کې تذکره راغلې، د دې وجې نه فقهاو د هغې په باره کې ډېر مطلب د احتیاط نه کار اخیستلی دی. که چېرته بالفرض پیشوګان وي او هغه چاته تکلیف او ضرر رسوي، نو که چېرته د هغې نه د خلاصي د مرګ نه ما سوا بله لار وي، لکه ونیسي ځنګل کې خوشي کړي یا ویېروي، لکه یېرېدل دا دي همدغه رنګې هوایي فایرنګ ورباندې وکړي، یو ډز نیم ورباندې وکړي، یا اسې یو نور ویری. لیکن فتاوا شامي کې لیکلي چې پیشو ډېره سپین سترګې ده چې یو ځل یو ځای کې عادت شي بیا په یرولو نه ځي. دا فتاوا شامي کې شته، اوس حواله در کوم. ښه نو بیا به څه ورسره کوي؟ نو بیا دا د قربان دې شمه چې دغه دی دا څه ورته وایي، نو بیا به یې وجلې جایز دي. بیا چې ضرر درته رسوي، تکلیف ته رسوي، نو وجلې جایز دي. لیکن په وجلو کې به د یو شي خیال ساتي، په کوتک به نه وهي، داسې نه چې په کوتک کې ووهي هغه ملای ماته شي، ژوندی پاتې شي، او بیا مطلب دا دی چې نور اعضا یې کار نه کوي، یا مثلا معذوره شي، ګوډه شي، بل څه چل ورباندې وشي، نو دا کار به ورسره نه کوي. په داسې څیز باندې به یې وجني چې دې ته ډېر تکلیف هم پې میلاو نه شي. لکه یا خو چې که ذبحه کوي نو چې ډېره تیره چاړه وي، پخوا زمانه کې به دا د مرګ دپاره همدغه طریقه د ذبحې وه، او یا دا دی چې مثلا په اسلحه په دې سر باندې ولي چې بس په هغه ځای کې مرداره شي، نو بالکل به دا طریقه بالکل جایزه ده او په دغه طریقه باندې بیا وجلی شي. صحیح ده، یعنی په وجلو کې به هم ورته تکلیف نه رسوي. دا مسله باقاعده سره ډېره ښکلې مزیداره فتاوا هندي ذکر کړې. فتاوا هندیه عالمګیریت چې ورته کتاب الکراهیت دی، جلد 5 صفحه ده 301. الباب 21 فيما يسع من جراحات بني آدم والحيوانات. دا وایي کنه الهره اذا كانت موزیه لا تضرب، پیشو چې کله تکلیف سړي ته رسوي نو وهلی کېږي به نه، ولا تعرق اذنها، غوږ به هم ترې نه کټ کوي، بل تصبح بسکین حاد کذا في الوجيز للكردري. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا شامي ډېره ښکلې مزیداره حل کړي. صحیح دی. فتاوا شامي جلد شپږم او صفحه دا 252 او کتاب الکراهیت ته. صحیح دی. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا شامي په کتاب الجهاد کې هم حل کړي. دا قرنګي دا مسله احسن الفتاوا کې مفتی رشید احمد لودیانوي رحمه الله حل کړي، جلد 8 صفحه دا 115 یا متفرقات حذر. دا قرنګي دا مسله جامع الفتاوا حل کړي، 8 جلد 353 نمبر صفحه د قتل او قتال او اوس کې احکام. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا محمودي حل کړي، ښکلې مزیدار حل کړي، 2 ځلې حل کړي. 18 جلد 202 نمبر صفحه د باب الانتفاع بالحيوانات. نو خلاصه دا شو چې د ضرر د وجې نه تکلیف که درته رسوي، نو که نورې لارې اول وي په هغې باندې به عمل کوي، که نورې لارې نه وي نو به یې وجلی هم شي. السلام علیکم.